فریسیان او ځنې د شرع عالمان د یروشلم نه عیسی نه راغلل او هغه ته راټول شول. نو هغې ولیدل چې د هغه مریدان په ناوینځلو لاسونو روټۍ خوري، ځکه چې فریسیان او ټول یهودیان د خپلو مشرانو د روایاتو په مطابق هیڅکله هم په ناوینځلو لاسونو روټۍ نه خوري. کله چې هغې د بازار نه راشي تر هغې خوراک نه کوي تر څو چې غسل نه وي کړی، او ډېر نور داسې رواجونه دي چې هغې پکې د روایاتو پابندي کوي، لکه د پیالو، پتیلو او د تانبې لوښو وینځل دي. ځکه فریسیانو او د شرع عالمانو د هغه نه دا تپوس وکړه چې ستا مریدان ولې په ناوینځلو لاسونو روټۍ خوري او د مشرانو د روایاتو پابندي نه کوي؟ هغه جواب ورکړه چې یشیع نبی ستاسو ریاکارانو په هکله په رښتیا سره دا پیشګویي کړې وه، لکه چې لیکلي شوي دي چې دا خلک تش په خوله زما عزت کوي خو زړونه یې زما نه ډېر لرې دي، خو دوی بې فایدې زما عبادت کوي، ځکه چې دوی د انسانانو حکمونه د مذهبي تعلیم په ډول ورکوي. تاسو د خدای پاک حکم خو شاته غورځوئ او د بني آدمو د روایاتو پابندي کوئ. بیا عیسی هغې ته دا هم وفرمایل چې تاسو په چالاکۍ سره د خدای پاک حکم ماتوئ صرف چې د خپلو روایاتو پابندي وکړئ، ځکه چې موسی وفرمایل د خپل مور او پلار عزت کوئ، او هر څوک چې خپل مور یا پلار ته بد رد وایي هغه د قتل کړی شي. خو که تاسو مور پلار ته ووایئ چې زه تاسو له څه نشم درکولی ځکه چې څه ما تاسو له درکول، نو د هغې ما منښته نیولې ده چې د خدای پاک په نامه به یې ورکم، نو هغه نور د مور او پلار د حق نه بیخي بېغمه شو. نو دغه شان تاسو د خپلو روایاتو په وجه د خدای پاک حکمونه منسوخ کوئ او نور ډېر کارونه هم په دې شان کوئ. بیا هغه خلکو ته آواز وکړو او وی فرمایل چې تاسو ټول زما خبره واورئ او ځان پې پویه کړئ. داسې هیڅ څیز نشته چې انسان یې تیر کړي او هغه پې پلیت شي، خو هر هغه څیز چې د انسان نه راوځي هغه انسان پلیتوي. که تاسو د اورېدو قابل غوږونه لرئ نو واورئ. هر کله چې عیسی د دې خلکو نه بیل شو او کور ته لاړو نو د هغه مریدانو د دې مثال په هکله د هغه نه تپوس وکړو. هغه هغې ته وفرمایل ولې تاسو هم لا د نورو په شان ناپوه یې؟ ولې تاسو په دې نه پوهیږئ چې څه هم د انسان په بدن کې د بهر نه دن نشي په دې هغه نه پلیتیږي، ځکه چې دا د هغه په زړه کې نه ننوځي بلکې د هغه خېټې ته لاړ شي او بیا هغه د بدن نه بهر وځي، ځکه هغه ټول خوراکونه پاک ګڼل. هغه وړاندې وفرمایل څه چې د انسان نه راوځي هم هغه انسان پلیتوي، ځکه چې د انسان د زړه نه بد خیالونه راوځي، حرامکاري، غلاګانې، قتلونه، زناکاري، حرص، بدي، ټګي، بې شرمي، کینه، غیبت، مغرورتیا او بېوقوفي. دا ټول بد کارونه د وجود دننه نه راوځي او دا انسان پلیتوي.